اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مهربان د شورا د اپوزیسیون غړی شو، نو سمدواره یې په ګلولي باندې کار بند کړ. اوس به دا واورو چې د الماس ښځه نیازۍ د برخې د ولور په هکله د چا طرفدارۍ کوي. د برخې پلاره شورا غوښتی وي، درته یې څه ویلې؟ د شورا نو نور کار چې شی دی څه به یې ویلې نو، بس د ولور خبره به یې کوله نو. د خیره سره یو 50,000 خو مې ورباندې جیک کو ښه، چې یو څو ورځې د خیره سره نورې تېرې شي که نه، نو هماغه اندازه به را سره مني. هو څومره چې تېنه زه غواړمه. ښه، یعنې ولور اوس 1.5 لک شو. هو بس دی نو، دا ډېر شی دی او دا خو به داسې مصرفې لور ته به د کور کالي غم کې که نه. خبره همدا ده که نه. او که نه زه هم د همدغې سیالۍ غم کومه چې سیالي هم برابره شي. سیالي نه ویمه، د کور کالي غم به ورته کې. نو بس دا 1.5 لک بس دی. وس زمونږ وس نو کمه دی چې ته ایله ماته د خپل وس خبرې کې. وس مس نه لرو ښه. وس نه ویمه، دا بس دی. خیر دی، نور دا خلک مه ځوروه. وړاندې شاوخوا شاته غوږ نه مې خلک مه ځوروه. ګوره ای نیازۍ، تا ته ویم چې زما په کارونه کې به کار نه لرې ښه، که نه ګوره بیا دې دې کور کې نه پرېږدم، د پلار کره دې لېږم. هو ښه، ولې دا لور یوازې ستا ده؟ زما هم لور ده. 3 لکه ولور دې غوښتی و، بس 1.5 شو. دا 1.5 به رانه وانخلې. همدا اوس ځمه او شبانې ته جواب لېږمه. غلې کېنه، بړه بړه ډېر مه کوه، جواب لېږمه. بد هم نه ښکارې په دې خبرو. خلک د خپل خاوند د خبرو طرفداري کوي او ته راځې راته ایله د هغې طرفداري دې شروع کړی دی. لور دې لا کور ته نه ده ورغلې. او دلته زما په کور کې ناسته ده. مرګړې وا دې اورېده غوږ دې دی او ښه په خلاصو غوږونو دا خبره واوره ښه ښځې، تر هغې به رانه واده نه شي ګوره، تر څو چې ناغ دې په دې ګوتو باندې ونه شمارمه. او حسن خان کاکا، حسن خان کاکا ودرېږه، په منډه منډه در پسې رالم. ولې الله دې خیر کې څه چل شوی دی؟ په رادیو کې مې اعلان واورېد. د څه شي اعلان؟ د کورونا په هکله. یو خبره پکې دا وه، که څوک په ځان کې دغه نښې وویني لکه تبه شوه، ټوخی شو، داسې نورې نښې، نو هغه باید چې د کوره ونه وځي. نو اوس راغلمه تا پسې. زړور خان خو چا خبره نه مني. خیر دی، کور کې ایسار کوي، دن را ونه وځي. ګوره هی هغه کله د چا خبره مني او هغه لا څه کې چې مور یې په غم اخته شوه. څه زما په خواښې ترو څه چل شوی؟ خو تبه او ټوخی هغې ته هم پیدا شوي که نه؟ الله توبه توبه، د څه شي نه چې ډارېدو هماغه وشوه. ای حسن خان کاک، اوس خو زما پوخ یقین دی، پوخ، چې کورونا زړور خان ته راغلې ده. ځکه خو ورنه خواښې ته مې هم دا ناروغي راغله. ته داسې کار وکړه چې ته کور ته مه ځه، لرې لرې ته ګرځېږه. زه خو تې اوس هم لرې ګرځېږم او شکر دی پوره احتیاط کومه. خو دا چې د هغوی په کور کې ایسارېدل راته غاټه بلا ده. زړور خان اوس هم وایي چې لږ هم راښه شم جومات ته به ځم او د خواښې خو دې چاره نشته، ځکه اوبو پسې به ځي، کلي کې به مړی او ژوندی کوي. وایم د دې هر څه نه یې منې که. خیر دی، اوبه موبه به ورته منګه راوړو، دا خدمت به یې منګ کوو، خو د کور نه د باندې پرې نه دی. د سردار اکا په دوکان کې ښه غاټ کلپ وګوره او دروازې ته یې واچوه. بس مجبور یم چې همداسې وکړم. اول خو به زما په خبره باندې پوه شي او که پوه نه شول نو بیا ورسره همداسې کوم. ګلولي څنګه دلته راغلی؟ کار دې چاته پرېښی دی؟ هاي انجینر صاحب فریده، ما درته نه ویلو چې تاسو د دې مطلب شاه مخه ونیسئ.
هغه زما په کار کې خنډ پیدا کوي خو تا ویل نه زما ورسره خبره سپینه ده. ولې مطلب شاه بیا څه کړي دي؟ کم دیوال وران کړی دی که څنګه؟ که وران کړی یې چې سزا ورته ورکو لکه د مخکې په شان. انجینر صاحب فریده دیوال یې نه دی وران کړی، کار یې را باندې بند کړی دی. کار یې در باندې بند کړی دی؟ نو کار یې در باندې څنګه بند کړی دی؟ وګولولي. انجینر صاحب مطلب شاه او مهربان دواړه راغلي وو، ویلې چې زمونږ په دې کار باندې اعتراض دی، د ماشومانو میدان دې نه جوړیږي. او دا مې ویله چې مهربان اوس د شورا اپوزیسون دی، نو دا خو خدای که ښه کاري چې هر څوک به راځي او په ما به کار بندی. زه خو مزدور سړی یم، مزدوري کول غواړم، پول او پټی خو مې دلته نشته، بچي را په غاړه دي او بیا کډوال یو. خیر خدای به خیر کړي، ته اندېښنه مه کوه. مهربان په رښتیا هم چې اوس د شورا پوزیسون کې دی، خو ته خپل کار مه دروه، کار دې کوه، موږ به د اپوزیسون سره خبره سپینه کړو. نه انجینر صاحب فریده زه تر هغې ټک کار ته ګوتې نه وړم چې تر څو ستاسو ستونزه حل شوي نه په مطلب شاه څه باور په کار دی، خو د لستوڼي مار دی. خدای مکه دا ځل راته کوم زیان ونه رسوي، هغه په بمونو ایښودو اسره ونه کړه، نور به په څه اسره وکړي. داوود پلاره خبر شوې که نه؟ الماس خو د خیره سره د شورا خبرو ته غاړه کېښوده، ولورې را کم که. تا ته چا ویله او څنګه خبره شوې؟ هغه ظالم خو د خپل ضد نه تېرېږي چې دا ولورې څنګه کم کړې؟ ولور ور باندې نیاز بیبي کم که، ښځه یې ورسره زموږ په سر باندې نښتې ده. ښځې سره دې خدای ښه وکړي، خو شبانې زه اوس هم په دې خوشحاله نه یم. دا ما ته شورا ګټه شوه چې الماس ته به هېڅ په هېڅ 1 لک افغانۍ ولور ورکوم. نه 1 لک نه 1.5 لک افغانۍ، د شورا وروستی فیصله 1.5 لک ده. څه ما خو شورا ته ویلو که نه چې خپله فیصله به عملي کوي او یا به د الماس کور سیزي. دوی راغله او ولورې راته جګ کړو، داسې ورسره کله منمه یو خیرال هم نه ورکو. بس که نو داوود پلاره د خدای خاطر وکړه، نور په خوله باندې لاس کېده. نن سبا دا پیسې هېڅ هم نه دي، قیمتي ده. او چې الماس خپلې لور ته د کور مخ او کالی کوي نو دا ټولې پیسې ته بیرته ځي. نو 1.5 لک افغانۍ دا خو هم ځان ته څه وایي که نه؟ ګټل یې دومره اسانه دي، دې ته زما کله وس کېږي؟ زه خو د بېګا او سبا حیران یم چې کوم کاروبار مې و خو د امن کمیټۍ راته بند کړو او غر کې مینونه دي چې پکې خزانې را وباسمه. اوس د څه وکړم؟ شورا را باندې دا خپلوي کړې ده او دا ورور به یا شورا لنډۍ او یا الماس به بیخي ورور نه غواړي. خدای به خیر کړي، دوست دومره توده مه خوره. خلک خو راپوره دي او ډېره ګڼه ګوڼه هم نه جوړوو. ملک صاحب بهادر خان اتم راغلی، ملا صاحب هم شته دی او مهربان او مطلب شاه مزیر دی. نو اوس به د دوی سره خبرې وکړو چې په ګلوالي باندې کار ولې بند کړی دی، وجه یې څه وه؟ رښتیا وایي مهربانه، ته علت وښایه. ملک صاحب بهادر خانه علت معلوم دی، تاسو د وادت کلي حق په کنډو کلي خورئ. دلته د میدان کار شروع کړی د ماشومانو د لوبو دپاره، ولې دا زموږ ماشومان نشته هغوی به څه کوي؟ دا علت او دا وجه زه خو به در سره هر څه ومنم، خو دا مهربانې کله مني. دا خو ستاسو د شورا پخوانی اپوزیسون و، خو تاسو یې خبرو ته اهمیت نه ورکوو. اوس چې راغی او په شریک اپوزیسون کې شو نو باید خبره واورېدل شي. مطلب شاه په دواړو سترګو ستاسې اعتراض په ځای دی، خو د ماشومانو د میدان خبره له پخوا شوې وه او اوس چې تاسو اعتراض وکړو نو قناعت به درکول شي. دا انجینر صاحب فرید او دا تاسو. ښه انجینر صاحب فریده اوس راته ووایه. مهربانه ستا د کور ودانې چې تا اعتراض وکړو، مونږ ستاسې اعتراض واورېده،
نو اوس غواړم چې تاسې ته جواب درکړم او خدای دې وکړي چې تاسې پې قناعت وکړئ. خبره دا ده چې که هر ځای کې میدان جوړ شي نو یو خو بودیجه مصرفېږي او دویم دا چې د ځمکې کمبود به هم وي. اوس لکه څنګه چې د امن مدرسه ده په وحدت کلي کې ده، خو له دې ځایه ماشومان ورځي او سبق پکې وایي. همدغه شان د وحدت کلي ماشومان هم دلته لوبو ته راتللی شي. انجینر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. موږ په خپل کلي کې داسې کوم ځای نه لرو چې ماشومان دې پکې لوبې وکړي. دې دپاره پراخه ځای پکار دی. ملک صاحب بادرخانه دا خو ته وایي د کلي د ماشومانو نه دې پوښتنه کړې چې تاسو وغواړئ میدان ورته په هر ځای کې جوړیږي، بیا د ځمکو څه کمی دی؟ دلته هم ډاک شته او هلته هم ډاک دی. مهربان ښه خبره وکړه. ځمکې ډېرې دي، وایم په دې هکله باید فکر وشي. دا وړه خبره نه ده، د دوو کلو تر منځ خبره ده. سمه ده مطلب شه چې تاسې غواړئ نو په دې هکله به د وحدت کلي خلکو څخه رایه واخلو چې خلک میدان یو ځای غواړي او یا بیل، بیا نو چې هر طرف ته رایه ډېره وه په هماغه به عمل وکړو. مهربانه داسې م خوښه ده. او در سره م خوښه ده. هر څوک غواړي چې په کلي کې میدان جوړ شي. جعفره زویا تا خو موږ هک حیران کړو. په رادیو کې چې د هغه خبرې واورېدې نو سم د واره دې منډه کړه. دا کومه خوا تللی وې؟ رښتیا وایي که نه؟ ووایه راته چېرته تللی وې چې داسې ورخطا لاړې؟ سلګۍ زه لاړم، ما ویل چې ستا پلار خبر کړم. د زړور خان نښې نښانې ټولې د کرونا وي او هغه یې لاسه کې چې اوس ستا مور ته هم ټوخی پیدا شوی او تاسو خو په اعلان کې واورېده که نه چې په چا کې دغه نښې او علامې ښکاره شي نو هغوی دې په کور کې ایسار شي. بس په دې خاطر لاړم چې دا خبر ستا پلار ته ورسوم. ښه یعنې اوس ټوخی زما مور ته هم پیدا شوی؟ او ورته پیدا شوی دی. وی خدایا دا به اوس څه کېږي؟ سلګۍ څه به کېږي؟ ته خو اسې ورکره نه ورځې او ورتګ په کار هم نه دی. ترورې زه خو نه ورځم، خو ما سره د کلي د ښځو غم دی. مور مې خدای خبر شه که په کور کې پاتې شي. ښه چې په کور کې پاتې نه شي نو اوس به څه کوې؟ زما چې د کلي ښځې خبرې کومه منګیز مرکز ته به لاړه شم او هلته به دا خبره یاده کړم. آفرین سلګۍ آفرین. وایم زما د زړه خبره دې وکړه. که ستا مور کور کې نه کښېني نو دا نورې ښځې خو به ترې ځان وساتي که نه. احتیاط ډېر ښه شی دی. نو ته څه وایې چې د سلګۍ په خوله به خلک مرکز پرېږدي؟ که مرکز نه پرېږدي که نه نو لږ څه احتیاط خو به وکړي. او د مرکز خو داسې کار نه دی. همدا سلګۍ وردي جامې ګنډي. نادیه د وحدت کلي نه راځي. لکه څنګه چې نادیه ځان سره جامې وړي هلته په کور کې کار کوي، دغه شان به دا ټولې ښځې کور د کار وړي. رښتیا وایي زما هم دا مطلب و. هی څه ووایم نو که په مرکز کې داسې څه وشي؟ مورې مرکز د سردار اکا د لورګانو دی او هغوی دې خبرو ته ډېر پام کوي. پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020331055 02016 331055.